نو صاحب ته د کمال راهب کولو خیال پوښتنه د قریشو بخیرا وکړه یو دم ملګری مو دی کم نو ګنونه یا د شیطان نښې پکې دي منګی په سر ګودر لا ګوډا ګوډه دینه منګی. السلام علیکم. زما د نوي چینل پخوانو ملګرو او نوو ملګرو، نوی چینل مې دې دپاره کولو کو چې هغه زوړ چینل کې راته یو مسله راغلې ده او هغه مسله چې ده داسې ټیکنیکل مسله ده. ځینې خلک داسې وي چې هغه د بل د خولې نه نوړی تروړي. 100 روپۍ به په دې چینل راتلې، صرف هغه بندې شوې، نور څه نشته. ځکه چې موږ دا وایو چې دا کوم اخراجات کېږي که نه، دا هم نه پوره کېږي. زه دا دې دپاره نه کوم، دا خبره دې دپاره نه کوم. برحال دا یو شغل دی. زه الحمدلله په دې شکرګزار یم چې ما سره اصیلان کتونکي دي، درانه خلک دي را سره، ادیبان دي، شاعران دي، ډېر پوهان دي. زما غوندې ناپوه هم پکې شته، دا نه وایم. او دا په دې د الله نه ډېر خوشحاله یم چې زما په چینل باندې په ویډیوګانو باندې کوم کمنټس راځي، نو په هغې زما د زړه من غټېږي. نو یو مسله راته جوړه ده، نوی چینل مې کولو کو. تاسو ته خواست کوم چې دا نوی چینل تاسو قبول کړئ، سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. که هغه ختم شي، بند شي، نو دا نوی به انشاءالله مونږ د هغې نه مخکې بوتلی وي. نن سره په دې پروګرام کې یو داسې هیره، یو داسې ملغلره، یو داسې لال خدای پاک په ګوتو راوستی دی چې نه مجلسي دی نه فنکار دی، خو دروند پښتون سړی دی، زموږ د دې علاقې دی، خو د موسیقۍ سره او د خپل پښتون کلتور سره مینه ده. نو دی راغلی دی، تشریف راوړی دی. نن د وړوکي اختر 2مه ورځ ده، 14 د اپریل ده، 2024 دی. د دې نامه خو ګلاب خان ماما ده. دی به خپل تعارف هم په خپله وکړي او بیا زه ترېنه پوښتنه کوم چې تعارف هم وکړي او لږ دا راته ووایي چې د خپل کلتور سره یا د موسیقۍ سره دا مینه دا څنګه ده، او د کومو هنرمندانو سره مو په میدانونو باندې چې کوم دی نو مجلسونه کړي دي. نو راځئ چې لاړ شو ګلاب خان ماما ته. زما ګلاب نامه ده، ولکي بانډه ورته وایي، مرزا ګل بابا سره د هغې قدیمه د هلکو باندې هلکو باندې. اوس راته دا ووایه چې د محفلونو سره د موسیقۍ سره شوق په میدان کې د چا سره مقابله یا مجلس کړي وي، د هغې ذکر راته. نو بس کړی مو د دې هلکولۍ باندې مو ټولو سره ما خو درته وایي چې دا ما راته نومونه واخیستو که نه. نو عظمت ته خدای وبخښي، هغه به شوقیه اواز ما ته نیمه شپه کې کولو چې راشه پلانکیا سید میر دې خدای وبخښي. دا کسانو به موږ ته حبیب نور ښه لمبر بې راکو شیبه نیمه خفه کړي نه یو. نو بس اوس دغه کار دی چې نور مو کړي بیخ نه زمینداري ده، بیا مو 40 کاله ټریکټر چلولی، اوس بس بیا پټي کې ناست یو، نور ته کار نه شو کولی. تعلیم معلیم دغسې حال دی. نو بس تا چې دا میدان ته به وروتې که نه، دا به د خلکو شوقیه ورایستو که نه، د هغې سره تا مجلس کولی شو. اواز مو هغوی نه بره نه و، نو کم نه و که نه. ماشاءالله تا ته خو ماشاءالله ډېر څه یاد دي، لکه ټپې، چاربیتې، لوبې او یو چاربیته تا وختي وي، هغې یو څو بنده زه وایم ووایه، لږ دې اورېدونکو ته او دې کتونکو ته ورته مخامخ شه ووایه. د نبي علیه السلام شام ته د تجارت چې کومه چاربیته وه. ینو نبي خیر الابراره د 12 کالونو د تره ابوطالب سره د شام په لوی سفر دی، مکې نه پیغمبر دی. ینو مکې نه دی روانه نبي اخر زمانه، کاکا ابوطالب سره همراه په محبت دی، تاجرو کې حضرت دی. یا تاجرو د قریشو ارچا سره څکې شو، روان قافله شوله منزل کوي په لاره، نبي خیر الابراره وي. نو په لار باندې د حرب ځي، محبوب پکې د رب ځي، ظاهره د الله د لوري نوي نشانه شوه بدل زمانه. ینو بدلا بدونه شي تیری به ته پناه شي، زه مخکې مې نظر د خبروم د پالونو د 12 کالونو.
نو خبر شپ مطلب غوکی د په هدب پزول خبرې مکه په لمسه د شیطان مجرم بشي د ځان نو مجرم بشي کم بخته او ګرمي وه ډېره سخته نوریز لکه چتری دا شمي نبي په سر دي و مکې نه پیغمبر دي نبي خیر الابرار او د 12 کالونو د تر ابو طالب سره د شام په لوی سفر دی او مکې نه پیغمبر دی نو رسپی دی د برا او خبر شنا خبره نږدو د جنوبي پس بصره نومې مقامو سرحد سره د شامو نو مسکانو د راهبو او لیدن ته د صاحب راووتو د کور نه بخیران شو ایثار نبی خیر الابرار راوتو بهر او لیدن ته د سرور په اصل سایره بعلم د کتابونو په واړه حسابونو نو دانا او پار پم کې مایرو په وطن کې شهدا لکه پتنګ شو د حضرت په مشالونو د 12 کالونو نو شهدا په محبت شو کوونکې د دعوت شو روان کرو ټیته یم واړه عربیان د سیر مې تاجران راهب کولو شمیرو حضرت شو تنیر اوریستیال ته پاتې شو تاجرو سرانور دی و مکې نه پیغمبر دی اوریشوال ته بند پیدا شو پکې خوند د 200 کلونو نه ولاړه یوه ونه مدونه وچغنه بیداری چې نصیب شو تکې ورته بیب شو په څانګو پاڼو نه دوباره شوله سمساره نبي خیر الابرار نو صاحب ته د کمال راهب کولو خیال پوښتنه د قریشو بخیره وکړه یو دم ملګری مو دی کم نو نو تاجر ویلې رورا دولت نه لري کوره اتم غریب کمزورې زموږ نه دی په مالونو د 12 کالونو نو موږ واړه مالکانو اوس پرېږده لکانو ډوډۍ سړه توده به چېرته وخوري کوي سپوره سودا ونه کې نوره نو راهب ویلې قسم دی او دولت کې چې نن کم دی قدم د مبارک په یو ورځ د عرش نه بر دی و مکې نه پیغمبر دی راهب نه خاموش و تاثیر پکې د جوس گویا ابو طالب تاسې رنگ کوي بیان ورار دی کروان نو هر خواته کومه پام و عیسی علیه السلام د دې ونې د لاندې موږ ته کړی و ګفتار نبي خیر الابرار نو د دې ونې د بخت او شنه کېږي به یو وخت پیدا چې په مکه کې محمد رسول الله شي فرزند عبدالله شي نو یو ورځ به په دې لار ځي تاجرو به سردار ځي د میله به دې ونې ته راستون شي منزلونو د 12 کالونو نو کار څومره وي دا سخته او شنه کېږي به دا لخته ظاهره نشانه به د نبي اخر زمانې قدرت به د سبحانې نو خبر شو د حساب او نقشونو د کتابه والله چې لا مکان ته خو به هم دا نبي سرور دی و مکې نه پیغمبر دی یا خیرت ته د راهب ته ګویا ابو طالب ته ورار به د لږ وروستو په نبیانو کې سلطاني او چت پای نشانی نو یا نو پړک کې می خطر شي یا خود کا په خبر شي د دې د لاسه قتل دی ورار نشي پجار نبی خیر الابرار نو څرګند معجزه ده او رسانه خنیزه ده شړی د یار بینو چې بدلیږي په شالونو د 12 کالونو نو یعنی دشمن به دې بدرنګ شي او په سرو وینو برنګ ګولۍ د شاعرۍ د ټیکېداره په لمبر دي و مکې نه پیغمبر دي ګوره نه تعلیم شته خو دا یو اتې خداوندي وي چې الله پاک چاله ورکړي دا دومره لویه چاربې ته د عبدالواحد څیکدار صاحب دی یاده کړې ده
او بیا پخوانو مشرانو به ته حقیقت مجلس وی که نه دا بالکل حقیقي واقعه ده چې دی بیان کا. ګلاب ماما یو بل فرمایش درنه کومه زم چې یو څو ټپې راته وکړي دې کتونکو ته ور که دې خوښه وي یو دوه درې وکړه راته. یه کلال 1000 روپۍ به درکم نو یه د چا لیلا په منګي خو که نقشونه زه به د هغې منګي وبسکم چې شا لیلا پکې منګول وخلي وینه منګیه څومره بختورې چې شا لیلا د نه چاپیر کې مړوندونه په لمدو غوښو مې اور بل شه چې شنه منګي ته د اړم که زنګنونه یا د شیطانه نښې پکې دي منګی په سر ګودر لا ګوډه ګوډه ځینه منګی یو بولور ګزار کنه مټران غاړي پر د بلو لرازینه